السلام علیکم. د وحدت درنو کتونکو په خیبر پښتونخوا کې د عامو انتخاباتو نه یوه لانجه جوړه شوې ده، متنازعه کیږي د ورځ په تیریدو سره. د خیبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علي سره چې نن کوم د الیکشن کمیشن وفد ملاقات کړی، تر 2 غنټو پورې دی سلا مشوره کړې ده په دې اړه باندې، خو پکې کومه نتیجه مخې ته نه ده راغلې، او چې د کوم د پریس ریلیز جاری شوی دی د گورنر هاوس نن په هغې کې ویل شوي دي چې گورنر به یوه هفته پس بیا ځي اسلام آباد ته د الیکشن کمیشن چې کوم چارواکي دي د هغې سره په دې اړه باندې حتمي سلا مشوره کوي. معلومه نه ده چې دغه پروسس به کله پوره شي او د انتخاباتو حتمي نتیجه به کله اعلان شي، خو گورنر وایي چې د سپریم کورټ په حکم باندې به عمل درآمد کیږي. تر اوسه پورې دغسې ولې ونه شو او په دې کې څه خنډونه مخې ته دي؟ په دې اړه باندې را سره په سټوډیو کې د وحدت نیوز ایډیټر ناصر داوړ صاحب موجود دی. ناصر داوړ صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دغه پروسس په دې کې څه خنډونه دي او گورنر ته په الیکشن په تاریخ کولو کې څه مسله پیښه ده؟ داسې ده چې گورنر خپل هم فیصلې نشي کولی، دا د اسلام آباد نه د مولانا صاحب فیصلې دي هغه کوي. اوسه پورې چې ما کوم اطلاعات دي، کوم ما انفارمیشن دي، گورنر الیکشن کول نه غواړي. هغې ته مولانا صاحب ویلي دي چې بس نن سبا بیګا کوه او الیکشن به نه کوې. نو د هغه خبرې دي که نه په هېڅ کیسه نشته په دې کې. د سپریم کورټ زه وایم چې که د احکاماتو وایلیشن کوي لګیا دی، خو دوی یې کوي، په ډاګه یې کوي، په ډاګه یې کوي، نه رایې کوي، او لګیا دی کوي یې. اما خیال دی چې دا به دوی بیا لاړ شي، بیا به راشي، بیا به لاړ شي، بیا به راشي. د کوم ټیم دی هغه داسې حالت ته به راشي چې بیا به نور الیکشن نه کېږي، ځکه چې بیا چې کوم جنرال انتخابات دي هغې ورځې هم را روانې دي. نو اوسه پورې چې ما کوم اطلاعات دي هغه دا دي چې گورنر صاحب الیکشن کول نه غواړي. که په زور باندې په وکړلو سپریم کورټ هغې ته بیا تپوس وکړلو چې تاسو څه کوئ، هغه بېله خبره ده. بهرحال اوسه پورې خبره دا ده د پی ډي ایم ټوله فیصله ده، او بیا د مولانا صاحب خصوصا، او مولانا صاحب دی سړی دی، حالانکه دلته چې کابینه ده په هغې باندې هم نیوکې کېږي د پی ټي آی طرف نه، د عام ولس نه، ځکه چې دوی یې یک طرفه نظام جوړ کړی دی. خو اوسه پورې یوسف لنډه ده چې د انتخاباتو ډیټ تاریخ ټاکنه د دوی هیڅ قسم سوچ هم نشته. صحیح. داوړ صاحب، په دې کې بیا موږ وزیر اعلی چې وینو هغې بیخي په دې اړه باندې خاموشه دی، حالانکه بنیادي ذمهواري خو د هغې په دې صوبه کې د انتخاباتو ترسره کول ده، ځکه چې نگران وزیر اعلی دی. نو تاسو څه وایئ چې دوی ولې خاموشه دي؟ نگران چې کوم وزیر اعلی دی یا نگران حکومت دی هغه هم د پی ډي ایم دی. د ټوله فیصله دا د اسلام آباد چې کوم د دوی مرکز دی د پی ډي ایم د هغې نه جوړېږي لګیا ده، او گورنر هاوس طرف ځي، بیا گورنر هاوس امپوز کوي، هغه ورسره خط و کتابت کوي. د ټوله خبره د پی ډي ایم ده، دا هم د پی ډي ایم یوه حصه ده. ټول چې کوم حکومت جوړ شوی دی د الیکشن دپاره، انتخاباتو دپاره، نو هغه چې د پی ډي ایم کومه فیصلې وي هغې ته به ترجیح ورکوي دوی. مننه ډېره. داوړ صاحب، د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.